बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु द इस्लाम और मुसीबतुना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी ने कि द मस्जिद नबवी हमेशा मुअज्जिन पाती शवे दे। बशोरो के दयो काफिर गुलामो इस्लामी रावलो چې د هغې په وجه قسمه تکلیفونه ورکولی شو. امیہ بن خلف چې د مسلمانانو سخت دشمن و، دبا حضرت بلال رضی اللہ عنہ په سخت ګرمۍ کې د غرمې په وخت بعد شګو باندې سملاو او پسینه به یې ورته لوی ګټې کېښودې چې ونه خوځي، او ورته به یې ویل یا په دې حالات کې مړ شه او که ژوند غواړې نو د اسلام نه واوړه. خو هغه په دې حالات کې هم احد ویل، یعنی د عبادت لایق صرف یو الله دی. د شپې به یې په زنځیرونو وتړو او په وړو به یې وهلو، بیا به یې د ورځې زخمی حالات کی پمزکا واچولو. پا زخمی کولو نو زیاد با زخمی شو، بے قراری نو زیاد با زخمی کولی شو چې بے قرار شي د اسلام نواوڑی یا ناقلاری کی للتو ٹکولو سرمشی. عذاب ورکون کی با تڑی شو، کله با دا ابو جہل نمبر راتو، کله دا با امیہ بن خلف، کله دا نورو سڑو زور دیو ختم کو خپل په دغو باندې. او هر سړی به دا کوشش کولو چې په تکلیف رسولو زور ختم کړي. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دې حالات کې ولید نو په بیا یې واغستو، آزاد یې کړو. فائدہ دغه بت پرستو په خپلو بوتانو د خدایان ویل. د دې په مقابله کې د اسلام تعلیم توحید په دې وجه د حضرت بلال رضی اللہ عنہ په جبه صرف یو د احد بار وظیفه وا. دا د تعلق او د عشق خبره ده. مونږ د دروغو محبتونو کې وینو چې چا سره محبت شي د هغه نوم اخیستلو کې مزه راځي یا پیدا هغه بیا ویلی شي. نو د الله تعالی د محبت بس وایي چې په دین دنیا دواړو ځایونو کې پکار راتلونکی دی. هم دا وجدا چې حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہر قسمہ کڑولی شو، سخت تکلیفونه به ورته رسولی شو. د مکې هلکانو به یې حواله کړو، حواله به یې ورته کړو چې هغوی ورله په لارو کې کوڅو کې چکرې
ورکړي او دای وی چې یو هم یو دی وظیفه یې بار بار کوله د دې ورته دا بدله ورکړی شوه چې بیا د نبی علیہ السلام په دربار کې مؤذن شو سفر او مقام کې همیشه د اذان خدمت دته وسپارلی شو د نبی علیہ السلام د وفات نه پس مدینه منوره کې اوسېدلو د نبی علیہ السلام ځای خالی لیدل ورته مشکل شو په دې وجه یې اراده وکړه چې د خپل ژوند څومره ورځې چې دي جهاد کې تېرې کړم جهاد کې شرکت په نیت روان شو سموده پورې مدینې منورې ته واپس رانغی یو واری د نبی علیہ السلام په خوب کې زیارت وکړو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اے بلالا دا څه ظلم دی ماته چېرته نه راځي د خوب نه پاسېدو سره مدینې منورې ته لاړو حضرت حسن حسین رضی الله عنه ورته د اذان فرمایش وکړو د نیازبینو فرمایش داسې نه و چې پکې انکار ځای دی وې اذان یې شروع کړو او مدینه کې د نبی علیہ السلام د زمانه اذان وګونو ته پریوتلو چې یو شور او غوا شوه زنانه هم د کورونو نه په ژړا راوتلې څو ورځې ایسارېدو نه پس واپس شو او دمشق کې وفات شو ویډیو تر دې ځای پورې وه که په ویډیو کې رانه څه غلطي شوي وي نو بخښنه غواړم او زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او یو لایک او یو کمنټس لازمي وکړئ د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان